أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو ورونو او خویندو، نن د سوره طه یو سل درویشتم آیت په ترجمه باندې موږ تاسو لږ فکر کو او ګورو چې الله سبحانه و تعالی موږ تاسو ته په دو آیاتو کې څه ویلي دي. الله سبحانه و تعالی ویلي دي په یو سل درویشتم آیت کې د سوره طه چې شلمه سوره کې: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الله سبحانه وتعالى ویل دی چې الله سبحانه وتعالى وویل قال ویل اهبطا منها جميعا، یعنی چې تاسو دواړه کار ته شئ د جنت نه ټول. کله چې آدم علیه السلام دغه ممنوعه ونې نه یې وخوړل، میوه وخوړله د شیطان په وسوسه باندې، نو الله سبحانه وتعالی بیا ورته وویل چې تاسو ټول د جنت نه کار ته شئ. بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. نو تاسو به د یو بل سره دښمن وایه. یو مثلا چې یو به شیطان د انسانانو دښمنان وي، جنیات او شیطانان به د انسانانو دښمنان وي، او بل خپله دغه انسانان به یو بل کې دښمني بعضې لري. نو دلته الله سبحانه چې بعضکم لبعض عدو، تاسو بعضې د بعضې سبه د دښمن ویه په داسې حالت کې کار ته شئ، او په مځکه په سر باندې به تاسو د یو بل سره دښمنان ویه، دښمني ولرئ، بغض ولرئ. فإما يأتينكم مني، هر کله چې يأتينكم تاسو ته راشي د ما طرف نه، مني د ما طرف نه، هدى هدایت راشي، فمن اتبع فمن اتبع هدايا، چا چې د ما د هدایت اتباع وکړه، پیروي وکړه، خبرې ومنله، فلا يدل ولا يشقى، نو نه به ګمراه کیږي او نه به هم په سختۍ کې لویږي. نه به ګمراه کیږي او نه به بدبخته کیږي. ګمراهۍ نه په دنیا کې به نه ګمراه کیږي او آخر عاقبت به یې جنت وي. نو په سختۍ کې به دی نه لوي، بدبختکی به نه او ګمراهی به نه. څوک چې د ما هدایت ومینی او اتباع نه وکړي. وروسته آیت 123 آیت کې الله سبحانه وتعالی ډېره ښه خبر کړی ده، او واقعا چې دا آیت د ما ډېر ښه شي او ډېر مې خوښ دی دا آیت، او زه غواړم چې هر یو قرآن کریم واخلئ، تاسو نه هر یو قرآن کریم واخلئ او دغه آیت څو وارې ووایئ، ترجمه یې ووایئ او فکر وکړئ، او که غواړئ چې په خپل ژوند کې خوشحالي ولرئ او روحي خوشحالي ولرئ، داخلي او دروني خوشحالي ولرئ، آرامش ولرئ، سکینه ولرئ، نو دغه آیات ووایئ، په دو باندې عمل وکړئ. که چیرې هم تاسو د ټولې دنیا مشکلات د تاسو وي، تاسو په سر باندې د ټولو دنیا کارونه په تاسو باندې ایښي وي، نو تاسو به د دغو آیاتو په ویلو باندې بیا به آرامش ولرئ.
هر څومره مشکل چې ولرئ، هر رقم مشکلات چې ولرئ، که چیرې تاسو د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه، د دین نه اطاعت وکړه، پیروي وکړه، تاسو ته به الله سبحانه وتعالی خوشحالی، آرامش او راحت درکړي. او دا آیت که الله سبحانه وتعالی ویلی دي ومن عارض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان الله. ومن عارض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن اعرض او هر څوک چې مخ واړوله او هر چا چې مخ واړوله عن ذکري د ما د ذکر نه. ذکر مراد دلته دی د الله سبحانه وتعالی هغه هدایت چې الله سبحانه وتعالی رډیږي انسانانو ته رډیږي. انسانانو ته الله سبحانه وتعالی هدایت د کتابو په ذریعه، د کتابو په شکل باندې او د پیغمبرانو په شکل باندې لګیږي. د الله سبحانه وتعالی ټول دین، قرآن او حدیث چې دی، صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی، دا د الله سبحانه وتعالی ذکر دی. په دو باندې عمل کړل، دا منل، د دونه مخ نه اړول، دا الله سبحانه وتعالی انسان ته یو خوشاله ژوند ورکوي. ومن اعرض عن ذکري، چا چې د ما د ذکر نه مخ واړوله، هر چا چې د ما د ذکر نه مخ واړوله، فإن له معيشة ضنكا، نو بشکه چې دغه د پاره یو سخت ژوند بوي، سخت ژوند بوي. که یو انسان هر څومره مال و دارایی ولري، هر څومره شهرت په دنیا کې ولري، دغه هر شی د دنیا دی ولري، هر نعمت د دنیا دی ولري، او د الله سبحانه وتعالی د دین نه، د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه مخ اړولی وي، الله سبحانه وتعالی دته د ده په وجود کې، د ده په روح کې، د ده په داخل کې ناآرامش پیدا کوي، او دی به د ټولو دغو نعمتو سره به دی په تنګ وي، د زړه به تنګ وي، د به زړه نه غواړي چې ژوند وکړو، د به زړه نه غواړي چې چېرته ولاړ شي، ځکه چې د ده ارتباط د خپل خالق سره قطع دی. او موږ وینو چې داسې کسانو چې شهرت درلودله، روپۍ درلودلې، هر هغه شی چې ته وویې د دنیوي د لحاظه ده درلودل، موټر، هر رقم موټر چې وغواړي دی لري، اما دی بیا هم لټي او خودکشي کوي. آیا کم مو لیدلي داسې د بالیوود اکتران، اکتریسان، یعنی بالیوود هغه د ورکی د فلم ورکی او د فلم نجونې چې هغه شهرت جهانی لري، چې هغه روپۍ او مال چې هر څومره وغواړي لري، هر لذت د دنیا چې وغواړي دی لري، اما بیا هم دی خودکشي کړې ده. ولې؟ ځکه چې دی هغه دروني آرامش نه لري، دی ارتباط د الله تعالی سره قطع دی. نو موږ تاسو وینو چې آرامش د دو دنیا په اسبابو کې نه دی. هغه واقعي آرامش چې دی، روحي آرامش چې دی، هغه د الله سبحانه وتعالی په اطاعت کې دی، د الله سبحانه وتعالی د خبرو په منلو کې دی، د الله سبحانه وتعالی په دین کې دی. د کوم مقصد دپاره چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو په دنیا کې پیدا کړي یو، دغه مقصد باندې پوهېدل، دغه مقصد دپاره کار کړل، دغه مقصد دپاره ژوند کړل، په دو کې د موږ تاسو آرامش دی. ولې ایوب علیه السلام 18 کاله مریض و، 18 کاله چې په تاریخ کې 18 کاله دی مریض و، داسې مریض و چې په ځای پروت و، اما بیا هم الحمدلله بیا هم د الله سبحانه وتعالی شکر په ځای کوله. اما موږ تاسو چې یوه ورځ مشکل ووینو، یوه ورځ دوې ورځې مشکل ووینو، چیغم ته اسمانه پورې اسکي، او داسې کلمات ویو چې یو مسلمان ته نه ښایي چې داسې کلمات ووایي.
یو مسلمان ته مناسب نه ده داسې کلمات چې هغه ووایي. انسان د اسلام د دایرې نه وځي په داسې کلماتو باندې. انسان باید داسې کلمات ونه وایي. کوشش وکړه چې ځان د داسې کلماتو نه وساتي. صبر ښایي چې شته وي. آیا صبر په راحتۍ کې دی؟ صبر په راحتۍ کې هېڅ معنا نه لري. صبر باید په سختۍ کې وي. ان الله مع الصابرین. الله سبحانه وتعالی د صبر کوونکي سره دی، او الله سبحانه وتعالی د صبر کوونکو ته ډېر غټ اجر ورکوي. نو واستعینوا بالصبر والصلاه. الله سبحانه وتعالی وایي چې تاسو د الله سبحانه وتعالی کومک غواړئ په صبر او په لمانځه باندې. نو درونی آرامش که انسان غواړي نو د الله سبحانه وتعالی خبر باید ومینی، د هغو د رسول خبر باید ومینی، د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه، د قرآن نه، د الله سبحانه وتعالی د دین نه مخ اړول دا انسان ته ډېر سخت ژوند ورکوي. د انسان چې هر څومره پیسه داره وي، هر څومره دنیوي اسباب ولري، شهرت ولري، دنیوي شهرت ولري، اسباب ولري، اما دی په تنګ دی، د زړه به په تنګ وي. دی نشي کړلی چې په ژوند کې خوشحاله نه دی. امامان هم چې وګورئ، په امامانو باندې هم څومره سختۍ تېرې شولې، اما ځکه چې دی په مغو سختیو کې دی خوشحاله و، په مغو سختیو کې دی د سختیو په کیسه کې بیخي نه و. امام احمد ابن حنبل په شلاکو ویله، په شلاکو یې ویله، د ویل چې الحمدلله الحمدلله الحمدلله. موږ د نن ورځ په راحتۍ کې د موږ د خولې نه الحمدلله نه وځي، چیرې چې په سختۍ کې په راحتۍ کې نن د موږ تاسو د خولې نه الحمدلله نه وځي. دا یې په شلاکو ویلو او د ویل الحمدلله. امام ابو حنیفه رحمه الله په زندان کې په شلاکو ویلو او ملته وفات شو. نو د دې ارتباط د الله سبحانه وتعالی سره کلک و، د دې ارتباط د الله سبحانه وتعالی سره کلک و. او بعض علماو اصلا په دغه کیسه کې نه و چې زه که بندي شم، که وویل شم، که تبعید شم د دغو کار نه ما څوک وباسي، په کیسه کې نه یم. چا چې د الله سبحانه وتعالی سره ارتباط وي او د الله سبحانه وتعالی سره ارتباط کلک وي او په قرآن و حدیث باندې عمل صحیح وکړه، څه رقم چې سلف صالح کړي دي او څه رقم چې اصحابو کړي دي، که نه څه رقم چې اصحابو کړي دي، نو دا د هېڅ مشکل په کیسه کې نه وي، د هېڅ مشکل په کیسه کې نه وي، که چېرې هم په زراو مشکل دی ولري په ژوند کې، ځکه چې د ده توکل په الله سبحانه وتعالی دی، د ده توکل په الله سبحانه وتعالی دی او د ده ښه ګمان دی په الله سبحانه وتعالی چې دغه الله سبحانه وتعالی په ما راوستلی دي او الله سبحانه وتعالی په دغو مشکلاتو کې مصیبتو کې ما تنها نه پرېږدي. الله سبحانه وتعالی د ما سره شته دی، دا مشکلات به انشاءالله حل شي. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله سبحانه وتعالی چې د هر سختۍ سره آسانی ده، د هر سختۍ سره آسانی ده. په دو ژوند کې بی مصیبته بی مشکله ژوند نشته. په دو دنیا کې بی مصیبته بی مشکله بی مشکلات نه ژوند نشته. کوم ژوند چې موږ تاسو غواړو، کوم ژوند چې د موږ تاسو زړه غواړي، هغه ژوند په دو دنیا کې نشته. هغه ژوند چې د موږ تاسو غواړو او د موږ تاسو زړه یې غواړي، ژوند ژوند په آخرت کې په جنت کې دی ان شاء الله تعالی. الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو ټولو ته جنت الفردوس راکړي. هغه ژوند چې موږ تاسو غواړو، هغه ژوند چې بې مشکلات نه وي، بې مصیبت نه وي، چې څه رقم چې د موږ زړه غواړي هغه رقم ژوند وکړو، هغه ژوند په آخرت کې دی، په جنت کې دی، په جنت الفردوس او په نورو جنتو کې دی. دا دنیا د امتحانو دپاره پیدا شوې ده. دا دنیا دو دنیا کې به انسان مشکلات ویني، دو دنیا کې به الله سبحانه وتعالی په هر شي باندې امتحاني وي، په خیر و شر الله سبحانه وتعالی موږ تاسو امتحاني وي.
په کمښت د مال موږ تاسو الله سبحانه وتعالی امتحانوي، په مریضي باندې، په تکالیفو باندې، په مصیبتو، په مشکلاتو، په راحتۍ باندې، په پیسو، په هر شي باندې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو امتحانوي. اما کامیاب هغه څوک دی چې په دو مصیبتو کې صبر وکړه، په دو مشکلاتو کې صبر وکړه، سره کوم چې پیغمبرانو کړی دی، سره کوم چې صحابه کړی دي، او د الله سبحانه وتعالی اطاعت وکړه، پیروي وکړه. الله سبحانه وتعالی د ذکر نه مخ وانه اړوي. څوک چې د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه مخ اړوي، الله سبحانه وتعالی ویلي دي ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. څوک چې د ما د ذکر نه مخ واړوي دغه دپاره سخت ژوند دی، تنګ ژوند دی. ونحشره یوم القیامة اعما. ډیره جالبه وایي ونیسئ. ونحشره یوم القیامة اعما. او موږ هغه انسان بیا د قیامت په ورځ باندې رولو. یوم القیامت حشر کوي د قیامت په ورځ باندې، یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې اعما، روند. د قیامت په ورځ باندې به دی روند. ولې روند یا الله؟ دا انسان د قیامت په ورځ باندې څه ویي الله تعالی ته؟ وی قال ربي لما حشرتني، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. انسان وی، انسان چې الله سبحانه وتعالی د قیامت پر ورځ باندې روند حشر کوي، وی چې ربي ای د ما ربه لما حشرتني، زه دې ولې حشر کړلم، دوباره دې ولې زه پیدا کړلم، اعما روند، ولې دې روند بیرته پیدا کړلم. وقد كنت بصيرا، زه په واقعیت کې په دنیا کې زه سترګې مې بینا وې، ما شی لیدل. یا الله ولې؟ الله سبحانه وتعالى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله سبحانه وتعالى ارتوي قال الله سبحانه وتعالى ارتوي كذلك أتتك آياتنا، امداركم تا تراغلل دمو آياتنا، دمو آياتنا تا تراغلل. فنسيتها، تا ویر کړل. ویر منزل دلته چې تا پریښول، تا مغز نه واړوله، تا عمل په ونه کړه، تا ونه ویل، په چی شي مصروف شولې؟ په فیسبوک، په واتساپ، په انستاګرام، په بیهوده او لهو لعب ویډیوګانو باندې ټوله ورځ، په ګیمو، په پیسو ټولولو باندې د ما د آیاتونه د مخ واړوله. د ما د آیاتونه د مخ واړوله. الله تعالی ورته ویي وكذلك اليوم تنسى. او نن همدارکم نن ته ویر شولې، دارکم ته نن ویرې. الله سبحانه وتعالی خو نه څوک چې نه ویروي، الله سبحانه وتعالی حفیظ دی، هیڅ شی نه ځنې ویري. منظور دا دی چې الله سبحانه وتعالی نن دی پرېښی دی. د قیامت په ورځ باندې چې الله سبحانه وتعالی یو انسان پرېږدي، دغه نه بدبخته څوک نشته، دغه نه ناکامه څوک بل نشته. چې د قیامت په ورځ باندې چې ډېر انسان ضرورت لري، الله سبحانه وتعالی د ضرورت لري، الله سبحانه وتعالی رحمت ته ضرورت لري، الله سبحانه وتعالی انسان پرېږدي. نو ولې موږ د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه مخ واړو؟ ولې د الله تعالی په ذکر باندې موږ عمل ونه کړو، اطاعت ونه کړو؟
سبحان الله. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الله سبحانه وتعالى وی همدغه رقم موږ جزا ورکوو هغه چاته چې د حد نه وتلی وي او د خپل رب په آیاتو باندې ایمان نوي وروړی. هغه چاته چې هغه د حد نه وتلی وي، اسراف یې کړی وي. اسراف منظور د الله سبحانه وتعالی د کتاب څخه ته غورځول، مطلب په آیاتو باندې عمل نه کړل، په کتاب باندې عمل نه کړل، رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته مخ نه اړول او د الله سبحانه وتعالی او د رسول د احادیثو نه مخ اړول. الله سبحانه وتعالی هغه چاته موږ داسې سزا ورکو، بدله یې دغه ده قیامت کې. ولم یؤمن بآیات ربه، ځکه چې او چا چې ایمان په آیاتو باندې خپل رب په آیاتو باندې ایمان را نه وړلو. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولعذاب الآخرة ولعذاب دلته لا چې د عذابو په اول کې راغلی ده، دا لام تاکید دی. الله سبحانه وتعالی تاکیدی وی. ولعذاب الآخرة یعنی بشک، یعنی خامخا حتما د آخرت عذاب چه دی؟ اشد، شدیدتر دی، و ابقا او پاتې کیدونکی دی. سختره، شدیدتره او پاتې کیدونکی دی. الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو ټول د آخرت د عذاب نه وساتي. الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو ټول د خپل عذاب نه وساتي. الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو ټول ته توفیق د دو راکا چې موږ د الله سبحانه وتعالی په ذکر باندې عمل وکړو، د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه مخ ونه وړو. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته ثابت قدمی راکا په دین کې. اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاوې دي چې کړلې. موږ تاسو باید دا دعا وکړو. نو که چیرې په خپل ژوند کې آرامش غواړئ، که چیرې په خپل ژوند کې درونی سکینه، راحتي غواړئ، نو د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه مخ مه اړوئ. د الله سبحانه وتعالی ذکر قرآن او حدیث دی. د الله سبحانه وتعالی ذکر د الله سبحانه وتعالی کلام او د رسول صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث دي. موږ او تاسو نن په هر شي پسې منډې ویو چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته آرامش راکړو. په هر شي پسې منډې ویو چې آرامش موږ پیدا کړو. زړه مو په تنګ وي، زړه مو نه غواړي چې ژوند وکړو. داسې کسان شته دي چې حتی فکر د دوکو چې تر کم زه خودکشي وکړم، اما بیا هم مخ نه اړوي قرآن ته، او بیا هم مخ نه اړوي د الله سبحانه وتعالی کلام ته، اما بیا هم مخ نه اړوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته. په چی شي کې چې د موږ تاسو خوشبختی ده، په چی شي کې چې موږ تاسو آرامش دی، په چی شي کې چې د موږ تاسو هر هغه شی چې وغواړو په هغو کې شته دي. د آرامش نه، د هدایت نه، د پند و نصیحت نه په هغو کې شته دي، اما موږ تاسو هغو ته مخ نه اړوو. نور هر هغه شی چې وغواړو هغو ته مخ اړوو. په تنګ شو گیم ته مخ اړوو، په تنګ شو انستاګرام ته مخ اړوو، په تنګ شو فیسبوک ته مخ اړوو، په تنګ شو واتساپ ته مخ اړوو، په تنګ شو شل وارې یوټیوب ته مخ اړوو. رقم هر رقم ویډیوګانې چې په مخ رسي ګوري، بیا هم نه آرامیږو.
بیا هم آرامش نه لرو په ژوند کې، بیا هم خوشاله نه یو په خپل ژوند کې. د ګیز نه ته بیګا پورې، بیګا ته 12 ته 2 بجو پورې په رقم ویډیوګانې کې ګرځو شاوخوا. د ګیز لمونځ سویر وي، د ګیز لمونځ په کیسه کې نه یو. دا د الله سبحانه وتعالی دین دی، دا د الله سبحانه وتعالی ذکر دی. ولې مخ ځنې اړولی دی؟ الله اکبر. الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو ته توفیق راکړه چې د الله سبحانه وتعالی په ذکر باندې، په قرآن باندې، په احادیثو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل وکړو، او توفیق دې راکړه چې په کومو خبرو باندې چې موږ وکړلې په هغو باندې د موږ تاسو ته الله سبحانه وتعالی توفیق د عمل راکړه چې په خپل ژوند کې یې عملي کړو او واقعي آرامش د الله سبحانه وتعالی راکړو. علما وایي انسان د دریو عمده بخشونه جوړ دی. دریو عمده بخشونه جوړ دی انسان. یو جسم دی، جسم بدن، یو مغز دی، او یو روح دی. روح دی. او هر دغه بخش چې د انسان دی دا باید غذا ورکړي، او د هر بخش غذا ځان ته ده. د بدن یا د جسم غذا چې ده، هر هغه غذا چې موږ تاسو خورو یا یې آغوندو، دا د جسم غذا ده. دوام بخش مغز دی. د مغز تغذیه علم دی. که موږ مغز ته علم ورنکو، موږ مغز په تیارو کې پاتې کیږي. او دریم بخش د انسان چې د روح دی، دا ډېر مهم دی. روح غذا لري. دا غذا که تا روح ته ورنکړه، روح دې مړ کیږي، روح دې چغې وي، مریضي. روح چې مړ شي، روح چې په تنګ شي، روح چې وږی پرېږدي، د تا ژوند به ټول سخت وي، ژوند کې به آرامش نه لري. در روح الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې وایي روح د الله سبحانه وتعالی د امر نه دی. الله سبحانه وتعالی د روح لیکلی دی. روح د الله سبحانه وتعالی د امر نه دی. او د روح غذا چې ده هغه ټول د الله سبحانه وتعالی ذکر دی. ذکر یعنی د الله سبحانه وتعالی دین دی. د الله سبحانه وتعالی په دین باندې عمل کړل دا د روح غذا ده. دا د روح غذا ده. څوک چې وایي موسیقي د روح غذا ده، صحیح ده، موسیقي د روح غذا ده، اما مضره غذا ده. دوه رقمه غذا لرو. یو سالمه او ګټوره غذا، او یو مضره او ناسالمه غذا. نو موسیقي د روح غذا ده، اما مضره او ناسالمه غذا ده. روح تباه و بربادی وي، روح د بین وړي، روح کې هر رقم مرضونه پیدا کوي. دغه موسیقي د په اسلام کې حرامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلي دي چې په آخر امت کې د ما په امتیانو کې به یوه داسې ډله پیدا شي چې هغه 4 شیه به حلال ګڼي. حلال ګڼي یعنی حرام دي، حرام دي او دی به حلال ګڼي. زنا، شراب خوري، د ورېښمن کالي چې دي هغه سړیانو ته ویني حرام دي، هغه به حلال ګڼي، ورېښمن کالي. او آلات موسیقي، آلات موسیقي، هر څه آلات موسیقي چې دي دا به حلال ګڼي. د روح مضره غذا چې ده موسیقي ده. نو د روح غذا چې ده، سالمه غذا چې ده، د الله سبحانه وتعالی ذکر، د الله سبحانه وتعالی دین دی، د الله سبحانه وتعالی کامل دین باندې عمل کړل، دا د روح غذا ده. دا د روح غذا ده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.